حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ټول مسلمانان سره پشان د یو شخص یا د مختلفو اعضاء پشان دي که چیرته د انسان په سترګه کې در راشي نه ټول بدن نارامه وي که چیرته د مسلمان په سر باندې در وي نو ټول بدن نارامه وي دې تکلیف کې وسره شریک وي دې حدیث روایت صحیح مسلم کړی دی محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث کې موږ تاسو ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه کړې ده چې مسلمانان بر سره داسې وسیږي لکه د یو بدن اعضاء لکه د یو بدن ټول جسم چې څومره اعضاء پکې دي لاسونه خپې سر پوزه سترګې دا ټول سره پشان د یو بدن دي یعنی که چیرته د بدن په سر باندې درد وي ټول بدن نارامه وي که سترګه خوږېږي ټول بدن نارامه وي که یوه ګوته خوږېږي ټول بدن نارامه وي که لاس درد کوي ټول بدن نارامه وي که لاس باندې درد وي نو خپه دا نه وایي چې خلاص په خپل کار کوي یا که خپه باندې درد وي نو خلاص دا نه وایي چې خپه به خپل کار کوي بلکې د بدن چې په کوم ځای درد وي ټول بدن نارامه وي سکون نه وي خوب نه ورځي ټول ګډ وډ وي نو دقه رنګې مسلمانان په کار دي چې کوم مسلمان باندې ظلم کیږي بکار چې نور مسلمانان په هغه غم کې ورسره شریک شي هغه مسلمان د ظلم نه خلاص کي چیرته هم چې مسلمان په عمل کې د کفارو د لاس زوریږي نور مسلمانانو له پکار چې هغه مرسته وکړي ظلم نه خلاص کی دا به نه وي چې هغه مسلمان په خپل کار کې زه په خپل کار کوم نه مسلمانان په شان د یو بدن دي مسلمانان په شان د یو جسد دي چې یو جسد یو بدن کې یو ځای درد کې ټول بدن نارامه وي لکه دنیا په کم کونج کې مسلمان باندې ظلم زیاتې کېږي به چې موږ تاسو ټول سره نارامه شو او په دې سوچ او فکر کې مشغوله شو چې دا مسلمان څنګه ظلم نه خلاص کو د دې وجې نه په خپل منځ کې سره مینه محبت کوو او یو مسلمان به په بل مسلمان ظلم نه کوو او مسلمان به ظلم نه خلاصو محترم مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهرباني او د ثواب لمخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي